واه تازه او نوې خبر په نننۍ بي پی ایل سیالۍ کې څه وشو دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ په ډېر څه به پوه شئ ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د بي پی ایل نننۍ لوبه چې د کومیلا واریرز او سلهر ټنډر لوبډلو ترمنځ ترسره شو ډېره جالبه لوبه وه ځکه لوبه سوپر ورته لاړه او د کومیلا واریرز له لورې مجيب الرحمن او د سلهر ټنډر له لورې نوین الحق سوپر اورونه ترسره کړل چې مجيب خپله لوبډله بریالی او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه د بنګلادیش تجارتي لیګ په 13مه لوبه کې د کومیلا واریرز او سلهر ټنډر لوبډلې مخامخ شوې په پیل کې د لوبې پچه سلهر ټنډر لوبډلې وګټله او لومړی د کومیلا واریرز لوبډلې ته توبهنې بلنه ورکړه کومیلا واریرز په ټاکلو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 140 منډې وکړې چې له ډلې یې اوپل ترنګا 45 مهید الاسلام منکون 19 ناسوځېدلې شبیر رحمان 19 او ډیویډ ویس 15 منډې وکړې همداراز مجيب الرحمن 3 منډې ترلاسه کړې د سلهر ټنډر له لورې عبادت حسین او شرفان روډرفورټ 3 سهاګ غازي 2 وکټې ترلاسه کړې نوین الحق هم 4 اورونه ترسره کړل او 15 منډې ورکړې خو کومه وکټه ترلاسه نه کړه د 140 منډو د هدف په تعقیب کې د سلهر ټنډر لوبډلې هم په ټاکلو 20 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 140 منډې وکړې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي شوه د دوی له لورې سهاګ غازي 250 منیر حسین 14 نوین الحق او شرفان رودرفورد 15 منډې ترلاسه کړې په توپ اچونه کې بیا مجيب الرحمن تباهۍ وکړه او په 4 اورونو کې د 12 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړي وسوځول علامین حسین 2 سرفضل الاسلام او ډیویډ ویس یو وکټ ترلاسه کړه د لوبې د پایلې ترلاسه کولو لپاره سوپر اور ترسره شو چې لومړی سلهر ټنډر لوبډله توپهنې ته راوتل او د کومیلا واریرز له لورې مجيب الرحمن توپ اچونه ترسره کړه په لومړی توپ باندې فلیچر سلوریزه ووهله او په دویم توپ یې یوه منډه ترلاسه کړه دریم توپ مس شو څلورم او پنځم باندې هم یوه منډه راغله او شپږم توپ هم بې منډې ترسره شو په سوپر اور کې سلهر ټنډر لوبډلې 7 منډې وکړې او د کومیلا واریرز لوبډلې ته د 8 منډو هدف وټاکه د کومیلا واریرز له لورې توپهنې ته ډیویډ ویس او سومیا سرکار راووتل او د سلهر ټنډر لوبډلې له لورې توپ اچونې ته نوین الحق راغی په لومړی توپ ډیویډ ویس 2 منډې ترلاسه کړې په دویم توپ یو لیګ بای منډه راغله په دریم توپ نوین الحق د سومیا سرکار وکټ ترلاسه کړ په څلورم توپ ډیویډ ویس سلوریزه ووهله او په پنځم توپ یوه منډه ترلاسه او په لوبه کې بریا خپله کړه د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه مجيب الرحمن ته ورکړل شوه چې نن یې خطرناکه توپ اچونه ترسره کړه او خپله لوبډله یې بریا ته ورسوله نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره ولیدله که خوښه شوې مو در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ او لاندې په کمنټ کې ښکلې جمله د مجيب الرحمن په هکله راسره ولیکئ تر بیا یو بلې ویډیو د لوی الله په امان